پښتونخوا سیمه ده او بیا خواته سوات او همداسې نورې علاقې پرتې دي. داسې مې خاردار زموږ د لوی افغانستان په سینه تیر شوی دی او دا چې دا یو ښه ولسوالي ده، ښه خوندور موسم دی. خواته د اوریځ یو دغه وګوره، بیخي بالکل بیخي زبردست دی. ملګري ایوب خبره چې ډیپلوماتیک موسم دی. ډیپلوماتیک موسم دی بیخي. فرشاد جان کجا آمدی بخیر؟ ما جهنم. چی؟ بسیار خوب جای رو زازیاریو بس نه؟ بسیار خوب جای است. بسیار خوب جای است. خوب بچه را آوردن. خوب جای است و خوب بچه را آوردن. ورکیا دی خلور شو ته څنګه راغلی دلته؟ مونږ والا چکر ته راغلي. ها دا نو کومه ساحه ده؟ دا د زازیاریوب ملي پارک دی او ډېر خوندور موسم دی او بس دا د پاکستان بارډر د افغانستان سره. نو خلک نور هم راغلي دي، بس ټول په میله بوخت دي. تا ځان سره چې دیګ چې شي دغه دې راوړی که نه؟ دیګ بس تا لازم ټماټې چڼغوزو پسې نه اوس به بېګا ته خوري څه وروره دا څه کیسه ده؟ شته بسکټ او دغه شته. نو بسکټو باندې به شپه سبا شي؟ نو بس ګورو به ګزاره به کوو او بیا به سهار ګورو هلته بازار کې بیا به خوراک ته یعنې د دې زور بیا بازار کې وباسي بیا به خوراک ته انجینر باندې دوه ځایه مصرف راځي. انجینر صاحب تو چیزی گفتنی داری؟ ما دیگه چیز گفتنی ندارم به خاطر اینکه جای بسیار خوب جای است. خب به خاطر سیل و میله. خب زیاد نفر به این طرف سعی کنی؟ چرا؟ تو خوبش کردی. این طرف سعی کنی این طرف روی پیش سونو کامرا کو. خب آله اینجا با چکر آمدی چیز آوردی چیز یعنی؟ به خاطر چکر نآمدیم، ما به آمدیم که به خاطر ویوپی وایسا پیس به نام صدای صلح یک تلویزیون است که او یک داکیومنتری به چنغوزه جور میکنه. خب حالا ناوقت شده راه کدام جای نبود، به خاطر یه جای میله آمدم اینجا خیمه و دیگه چیز هست که اینجا شب میکنم. خب او دا پارسی دی په شینوارو کې ادا کړی کنه د کابل کې دا خو ګیامه کې مې ادا کړی او کندی باغ مکس کړی دی درو مامیگی شاشا هغه څنګه تشنه راځي پانی کم دیر وته بس خیر اوس دلته به د شپې څومره کسان راځي کاکا داسې زیات راسي ولا اوس داسې وخت شپه ګوښې مې ډکې دي ولا ها بیا به دا اختر ورځو کې بیا دومره رش وي چې وره ولا که موږ خپله پسې رسېدی شو دلته تاسو ولې یو داسې هوټل غوندې نه جوړوه؟ دا یوه خبره به زه ته وکړم وره هوټل به جوړ شي خو چې سبا یې ته راوړې ته دیګ کوې هوټل والا څه وکړي خیر به به تال کړي سپي به په مړه وي خو که کسابي دلته جوړه شي که نه بیا هم یو څه ښیي کسابي چې جوړه شي که نه هر سړی د بازار نه ګوشت موش راوړي نه خو چې هلته هغه کې ورته ووایي هغه کوم ځای کې نو دلته به څه وکړي نه هغه کوم ځای کې چې ټکټ ورکوي هلته که ورته ووایي چې غوښه دی اجازه نشته دی دوه درې سره چې داسې کار وکړي بله ورځ بیا سره چې داسې کار وکړو بیا ته ولا ته نه راځې چې ما ته غوښه نه پرېږدي چې زه یې خپله وړم خو چې دلته یې ولیده بیا خو یې نه راوړي بیا یې نه راوړي که نه هېڅوک یې بیا دلته نه اخلي هغه چې زه ویلې خپله بازار کې نه راوړم چې ته دومره قیمت یې ورکوې ها